دغسې ژوند دی زموږ، دغسې انجام د ژوند دی چې کمر پرېوځي په موږ اختتام د ژوند دی. څنګه خوشاله شم چې رونه زما در په درواړه سرګردان ګرځي. ذکر د کمې سیمې وکړم درته، دوبۍ سعودي کې مې ځوانان ګرځي. روډونه ګوره د لاور او پینډۍ د خېټې غم کې پریشان ګرځي. څوک خرڅوي چڼې دانې او وږي، څوک کباړیان شو په ډیران ګرځي. تنکي بچي مو پالشونه کوي، د وطن واړه ښاریو خوړل. څنګه په خوند به د ځوانۍ پوه شي، زموږ ځوانان خو مزدورو خوړل. ګرانو کتونکو اوریدونکو، سردار یوسفزی یم، دا د رادیو پاکستان بارانو نشریاتو پښتو څانګې د فیسبوک پاڼه ده. پروډوسر محمد بلال خان. 1 مئی د مزدورانو عالمي ورځ، د دې ورځ په مناسبت سره د نومیاله شاعر ادیب دانشور د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد چیرمن محترم سید محمود احمد صاحب د مزدورانو په حواله سره داغي تاثرات او منظوم خراج. د ورځې اهمیت تقریبا په ټول نړۍ کې ټول قومونو ته په ډاګه دی، ځکه دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ په شیکاګو کې مزدورانو د خپل مزدورۍ د وخت کمولو لپاره، ځکه ډېر ظالمانه وخت و، هغو ته به بالکل د ماشین په شانې کار به یې کاوه او څه وخت به ورته د خپلو ضروریاتو لپاره نه میلاوي. نو هغو راووته او دا تحریک ازادي وکړي چې زموږ د مزدورۍ د وخت کم کړی شي. په هغې باندې د حکومت وخت شون هغه پې ګوړې وچلولې او مزدوران په هغې کې شهیدان شو. دې ورځ باندې د مزدورانو د خیر ښېګړې او د هغو ویلفیر دغه چې دی نو یو عالمي ټرند جوړ شو او د مزدورانو د حقوقو دپاره دا ورځ ډېر زیاته اهمه ده، چونکې اسلام چې دی نو دا هغه دین دی چې په هغې کې د هر چا د حقوقو ضمانت ورکړی شوي او د مزدور یا په لاس چې څوک کار کوي، ځکه حدیث شریف دی چې الکاسب حبیب الله، یو کار کوونکی ځان د محنت کوونکی، یو کاسب یو کسب کوونکی د الله دوست دی. د دوست مقام څومره اوچتي او بیا د کومې هستۍ چې دوست دي نو د هغې مقام څومره اوچت دی. د دې نه علاوه دا هم حدیث دی چې تاسو د مزدور د خولې وچېدو نه مخکې د هغه اجرت ورکوئ او د خپل ستاسو کوم زیردست کس چې د هغو سره تاسو ډېر زیات مینه کوئ، د هغو سره نرمي پیدا کوئ، د هغو ضروریاتو خیال ساتئ. اسلام کې د محنت او د مزدور او د خپل د حلال رزق ګټونکو د ډېر اهمیت دی او هغو له ډېر عزت ورکړی دی. فرض کا تهذیبونو چې څومره هم ترقي کړله، کم ځای چې ترقي ده نو هغه د مزدور د محنت نتیجه ده، ځکه چې ترقي نوم دی د مزدور د محنت. هر ځای کې چې موږ که مادي ترقي انو که جاز په هوا الوزي ریلګاډی دی که څه شونه دي، دا د مزدور د وینې او د مزدور د جذبې نتیجه ده چې نن موږ په دې پوزیشن کې یو چې د ژوند ټولې اسانۍ د دنیا خلکو ته ورکړی شوي دي. دا صرف او صرف د مزدور مزدوري ده او د انټلیکچوال مایند دی. د غني خان شعر د شهید غني خان دی چې متن د وطن په جامه پټ کو، د ګړۍ په جوړاګانو مې سلام دی. خاص کر د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک په وجه د محنت عزت ډېر زیات شو او باچا خان د روایتي خون نه راووته او د مزدورانو خبره وکړه او د مزدورانو په لاس کې قیادت ورکړه. ځکه د پښتو په ادب کې ټولو شاعرانو ترک پسند شاعرانو د مزدور ډېر زیات خپل دغه کې زور ورکړی د مزدور په ویلفیر باندې. یو ما نظم لیکلی و پخوا یومي مۍ نه په هغې په دې عنوان دی چې موږ د مزدور ورځ چې کوو خو زموږ په پښتون سماج کې د محنت هغه ډیفینیشن نه کېږي کوم چې پکار دی، ځکه زموږ مزدوران اوس هم په وحشي حالاتو کې ژوند تېروي. هغو ته د اجر او د
مزدورو د فلسفې پته هم نشته. نو په دغه پښتني حالاتو د ټولنې په رڼا کې ما دا نظر لیکلو ستاسو په مخ کې وړاندې کوم. د صدر کور نه لږ ور اخوا به امام غاړې ته د تمدن د رڼا لرې تور ماښام غاړې ته پرون د مۍ په اوله ورځ په سره غرمه کې د تک سور نور د دوزخي ګرمۍ په سره لمبه کې د یو اوچت راغورځېدونکي لوړ کمر په ویښ کې تحت سرحد ته رسېدونکي سمت جوور په ویښ کې څو پښتانه تنکي زلمي په خرو په سیز غړېدل. سیر ګریوان خپې ابله خپې د لیونو ځغړېدل. عجیب منظر و. د جنت خوا کې دوزخ لیده شو. هر څوک د یېرې چې بوږنېږي هغه وخت لیده شو. زه ورنږدې شوم. دوی په مینه هرکلی وکړلو. په پښتني دستوري ست راته د چای وکړلو. ما وې خبر یې چې نن ورځ د مزدورانو ورځ ده. ستاسو د خیر په ارمان تللي شهیدانو ورځ ده. په قربانیو د مزدور د مهنت وخت راکم شو. په مهنت کشو د ظلم پیټه سخت راکم شو. دا چې هر چوک کې نن جلسې او جلوسونه کیږي ستاسو د خیر او د ښېګړې تدبیرونه کیږي. د شیکاګو د مزدورانو د سرو وینو یاد دی. دا چې نن هر ځای نارې کیږي مزدور زنده‌باد دی. لوړو ماڼو نه چې دا شور او اوازونه راځي ستاسو د روڼ سباوون ښکلي تجویزونه راځي. دوی ویل والله که موږ لندن او شیکاګو پیژنو موږ نه د چین د څه خبر یو نه ماسکو پیژنو نه د مزدور او د اجر د فلسفې خبر یو نه د کې ورځې طلبګار او نه د شپې خبر یو. د سهار بانک سره پاڅو په خرو پسې منډه ده. زموږ ټول ژوندون بس دغه بې اثرې منډه ده. دغسې ژوند دی زموږ دغسې انجام د ژوند دی چې کمر پرېوځي په موږ اختتام د ژوند دی. تاسو ډېره شکریه چې تاسو په دې وخت په ریډیو پاکستان ایکسټرنل سروس ډېر اهم کار کوي چې پښتنو ته په دواړو غوړو پښتنو ته د شعور آګاهي ورسوي.